سلامونه علیکم هیله ملګرو په دې هیله ټول روغ جوړ اوسئ د پلان د یوټیوب چینل ته راغلاست او نن ورځ په یو نوی ویډیو کې په دې غږیږو چې فورکس بازار ته به څنګه داخلي په دې خبرې وکړو چې فورکس بازار دی څه شی فورکس بازار څنګه کار کوي څنګه فعالیت ترسره کوي او میټا ټریډر کې موږ تاسو څنګه خرید او فروش وکړو چې تاسو د لړۍ سیریز په پلی لیست کې زموږ په یوټیوب چینل کې کتلی شئ مکمل شته دی تعقیبولی شئ یا هم زموږ د ټلیګرام چینل چې د ایجوکیشن په برخه کې تاسو کولی شئ مکمل ترسره وګورئ او مکمل ترسره تعقیب کوئ تر څو شئ کولی د پیل څخه پوه اوسئ راځو نن دلته چې کله تاسو د بازار ته داخلیږئ تاسو یو بروکر ته اړتیا لرئ تر څو د بازار ته داخل شئ اوس به موږ او تاسو دا بروکر څنګه ځان ته پیدا کوو څنګه به پیژنو څنګه په دې کار ترسره کوو څنګه موږ او تاسو فعالیت ترسره کوو زه خپله دوه بروکر استفاده کوم یو ونټاج دی او بل هم د جست مارکیټ دی ونټاج د هغه ملګرو دپاره غوره دی کوم چې په اروپا کې اوسیږي د هغوی دپاره غوره اپشن دی او جست مارکیټ نارمل ډېر ښه بروکر دی ډېر بهترین بروکر دی چې زه په دې ویډیو کې تاسو مکمله راهنمایي کوم تاسو کولی شئ وګورئ چې څنګه تاسو په دې کې ځان ته اکاونټ کړی شئ کله چې تاسو بروکر کې اکاونټ جوړوئ دوه شیانو ته ډېر زیات ضرورت لري لومړی تاسو پاسپورټ یا ډیجیټل آی ډي کارت چې موږ ورته الکترونیکي تذکره وایو په افغانستان کې تاسو اوسېږئ ضرورت ورته لرئ که په خارج کې اوسېږئ هماغه کوم کار چې تاسو سره یې د اوسېدو ریزیډنسي پرمیټ کارت هماغه ډېر زیات مهم دی چې تاسو یې باید ولرئ د هغه څخه وروسته پروف اف اډرس دی پروف اف اډرس په دې معنا چې تاسو چېرته اوسېږئ د لپاره به ستاسو بینک اکاونټ ډېر زیات مهم دی بینک اکاونټ ولرئ که ویې نه لرئ موږ تاسو سره مرسته کوو تر څو دغه برخه کې تاسو فعالیت وکړئ مخې ته لاړ شئ یوټیلیټي بیل دی برق بیل دی ګاز بیل وي هر څه چې وي تاسو دلته اړتیا لرئ تر څو دا تاسو ولرئ او مخې ته لاړ شئ دغه دوه شیان ډېر زیات مهم دي پاسپورټ تذکره او یوټیلیټي بیل د ګاز بیل د برق بیل د بینک اکاونټ ادرس دا ټول شیان چې ستاسو ادرس پکې لیکل شوي مهم دي نو ورځو نن په دې خبرې کوو چې څنګه خپل اکاونټ جوړ کړو څنګه ویریفیکیشن وکړو څنګه مخې ته لاړ شو نو په دې ویډیو کې مکمل په همدغه موضوعات باندې خبرې اترې کوو لکه څنګه مې چې تاسو ته وویلې موږ په دې ویډیو کې په دې غږیږو چې څنګه په بروکر کې ځان ته اکاونټ جوړ کړو او څنګه ویریفای کړو څنګه مخې ته لاړ شو نو دغه ویډیو کې مکمل تفصیل ستاسو سره دی او ډېر راحت تاسو سره هر څه شریکېږي نو موږ او تاسو به لومړی راشو دلته د لینک باندې په کلیک کوو دا لینک تاسو کولی شئ زما د ډسکرپشن کې هم ترلاسه کوئ په ټلیګرام چینل کې به هم زه واچوم تاسو هغې څخه هم کولی شئ لاسته راوړئ او تاسو تر ټولو مهم چې دی په دغه لینک په واسطه باندې کولی شئ ځان ته اکاونټ جوړ کړئ مخې ته لاړ شئ او د سیسټم ته داخل شئ نو دلته موږ تاسو د نړۍ یو له غوره بروکرانو څخه چې یو د ټاپ بروکرانو څخه جست مارکیټ دی تقریبا 12 کاله کېږي مارکیټ کې کار ترسره کوي او ټرسټ پیلټ کې هم تقریبا 4.6 ریټینګ لري چې دا ډېر زیات مهم تاثیر لري تاسو کولی شئ د دې په واسطه باندې د فورکس بازار ته داخل شئ نو اوس به موږ تاسو څنګه اکاونټ جوړو تر ټولو لومړی څیز کله چې موږ دا مینیو موږ ته خلاصه شي موږ تاسو راځو دلته په دې اپشن باندې درې کرښې دي په دې کلیک کوو نو موږ تاسو به دلته راشو د لاګین برخې ته کله چې لاګین برخه کلیک کوو نو موږ او تاسو خو تر اوسه اکاونټ نه لرو نو موږ او تاسو به راشو رجسټر ناو ته کله چې موږ او تاسو رجسټر ناو وهو نو تر ټولو مهم څیز چې دی هغه زموږ او تاسو سره دلته د هیواد انتخاب دی چې موږ کوم هیواد کې اوسېږو او موږ کوم هیواد کې یو نو کله چې موږ او تاسو کوم هیواد کې چې اوسو د هغې ریزیډنسي پرمیټ ولرو یا هم بینک اکاونټ هلته ولرو نو موږ تاسو ډېر راحته کولی شو په څو دقیقو کې خپل اکاونټ سبمیټ کړو مخې ته لاړ شو چې موږ دا چاره په همدې اکاونټ کې ټول عملي ترسره کوو زه مثلا کنټري اف ریزیډنسي انتخابوم ځکه زه اماراتو کې اوسېږم نو یونایټډ عرب امارات وهمه زما نورې بیل استفاده کړې زه به یو نوی ایمیل د خپل استفاده کوم چې وشم کولی اکاونټ جوړ کړم نو زما یو د ایمیل څخه د پخواني د ما سره شته دی زه به ځان ته دلته یو نوی پاسورډ ورکوم کوم چې زما لپاره ډېر زیات مهم دی نو دلته مثلا زه ورکوم هغه زه بیا وروسته چینج کوم ستاسو لپاره دلته مثلا بلال 2022 پارټنر کوډ که چېرته مو غوښتل چې ما ته هم ستاسو د خوا نه کومه ګټه راورسي دغه سیسټم ته دعوت شوي نو کولی شئ دغلته یو اویا XW1 0 9B 3U دا کوډ که ولیکئ نو تاسو دا اکاونټ چې جوړوئ ته کې ماته څه ګټه راورسېږي ولې مهمه نه ده چې کوئ که نه کوئ دا زما لپاره ارزښت نه لري دومره خاص نو تاسو کولی شئ په دې ترتیب باندې داخل شئ او سیسټم څخه استفاده کوئ یو څیز چې ډېر زیات مهم دی هغه دا ده چې
تاسې که امریکا کې اوسېږئ یا یورپ کې اوسېږئ، یورپ اکثره ملکونه دلته نشته دی، نو تاسې د دې په ځای بیا ون ټاچ کارولی شئ. ون ټاچ هم دغلته لینک یې تاسو سره پوسټ کوم. ون ټاچ بروکر که اروپا کې اوسېږئ او یا هم په امریکا کې، تاسو کولی شئ په هلته ځان ته اکاونټ جوړ کړئ او مخې ته لاړ شئ او خپل سیسټم مخې ته بوځئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ټکي ښیم. د بانک د خوا نه ډیپازټ، د یونیورسټي د خوا نه ډیپازټ، کرپټو کرنسي د خوا نه، د هر څه د خوا نه مونږ مکمل دلته ډیپازټ کوو تر څو تاسو مکمل پوه شئ. کله چې مونږ دا چاره ترسره کوو، هر څه مو خلاص کړل، نو زه کریټ اکاونټ وهم. کله چې کریټ اکاونټ دلته کلیک کوم، نو مونږ به اکاونټ جوړ شي. مونږ به د اکاونټ خلاص شو. مونږ ته مثلا یو اکاونټ لایف راکولی کېږي. دلته پاس به مونږ ته لیکلي چې خپل ډاکومنټس مو سبمیټ کړئ تر څو تاسو وشئ کولی مخې ته لاړ شئ او استفاده ترې وکړئ. یو څه چې په یاد ولرئ، مخکې درنه چې اکاونټ پوره ویریفای شوی نه وي، ډیپازټ مه کوئ، ځکه تاسو بیا ویډرا نه شئ کولی. ډیپازټ کولی شئ، ټریډ کولی شئ، تر هغې پورې چې ټریډ ریزلټ نه وي راغلی، تاسې د هغې څخه ګټه نه شئ اخیستی. نو راځو کمپلیټ ویریفیکیشن ته. پرسنل انفارمیشن باید دلته ټول ورکړو. را به شو دلته زه خپل نوم ورکوم، مثلا بلال. دا څه شی چې آی ډي کارډ کې دي، څه شی چې په تاسې په ډاکومنټسو کې دي، همغسې باید ورکړئ. ډیټ اف برث مثلا ورکوم، 2000 اگست. ښه، ادرس نمبر دلته خپل جنسیت انتخابوئ، دلته خپل ادرس ورکوئ. دا ادرس مو باید هغه ادرس چې تاسې په هغه کې در سره لرئ، په بینک اکاونټ کې، یوټیلیټي بل کې، هر څه کې چې لرئ، تاسې کولی شئ تاسې باید هماغه ادرس ورکړئ تر څو تاسې راحته ګټه ترې نه واخلئ او کار ترې وکړئ. که تاسو چېرته ادرس نه لرئ یا یوټیلیټي بل نه لرئ، نو تاسو دپاره مشکل نشته دی. موږ تاسو سره مرسته کولی شو. کولی شئ زموږ سپورټ سیسټم ته مسیج وکړئ تر څو تاسو یوټیلیټي بل جوړ کړئ او سیسټم ته ډیپازټ کړئ تر څو ګټه ترې نه واخلئ. نو دلته موږ هغه ادرس چې زموږ سره دی هغه هماغه ورکړو تر څو وشو کولی ګټه ترې نه واخلو. نو راځو استفاده ترې کوو. دلته خپل بینک سټیټمنټ پسې وګورم چې ادرس مکمل صحیح ورکو. راځو ورکوو دا باید هغه رقم واوسي چې ستاسې په بینک سټیټمنټ کې وي. دلته خپل تلیفون نمبر یو ځل ورکوو او هغه نه وروسته کنټینیو کوو. کله چې موږ دا کنټینیو کلیک کوو، د هغه نه وروسته موږ دلته یو برخه راځي چې دا موږ تاسو دپاره ډېره زیاته مهمه تر څو دې څخه په استفادې موږ تاسې شی وکړو. موږ تاسې مخې ته لاړ شو او موږ تاسې اکاونټ جوړ کړو. دلته مثلا که تاسې سټوډنټ یا سیلف امپلایډ یا پارټ ټایم جاب کوئ، هر څه چې کوئ ولیکئ. مثلا زه ته وایم سیلف امپلایډ، دلته مثلا ټریډنګ ایکسپیرینس لیکم 1 year plus. reason for opening the trading account مثلا investment hedging او مثلا investment. راځو investment کلیک کوم، مهمه نه ده. annual income زموږ څومره دی، مثلا د میاشتې 50,000 ټوټل بیل زموږ څومره دی، مثلا 50,000 نه 1 لک. او پرایمري سورس اف انکم ویلث، ستاسو دا پیسې د کوم ځای نه راځي، مثلا سیوینګ نه راځي، بزنس انکم نه راځي. مثلا د بزنس انکم نه وهم، تاسو کولی شئ کرپټو هر برخه چې تاسو کولی شئ ولیکئ. ډیپازټ اماونټ څومره غواړم ډیپازټ کوم، هدې اقل مثلا زه وایم چې د 10,000 نه تر 50,000 پورې تاسو کولی شئ لکه هم انتخاب کړئ. د هر چا پورې اړه لري. نو تاسو دلته پوښتنه وکړئ داسې کوم سیاست کې داخل یې که نه، نو تاسو دلته ولیکئ چې نو. هغه نه وروسته به تاسو راشئ کنفرم ته. ښه، کومه انډسټرۍ کې دلته مثلا موږ راځو ایجوکیشن یا مثلا ایجوکیشن برخه کې موږ راځو کنټینیو کوو. کله چې موږ کنټینیو کوو، نو موږ اکاونټ یو برخه خلاص شو، زموږ معلومات سیټ شو. دلته موږ ته وایي چې تاسو اوس کولی شئ تر $2,000 پورې ډیپازټ کوئ او ټریډ وکړئ. ولې تر هغې پورې مو چې اکاونټ فول ویریفای نه وي، ایمیل مو لاسته نه وي راوړی، نو تاسې مه ویریفای کوئ او مه کار لرئ دې سره، ډیپازټ مه کوئ ورته. راځو کمپلیټ ویریفیکیشن ته. دلته موږ او تاسې
مکمل خپل ویریفیکیشن کوو. زه به خپل ډاکومنټ مکمل ته اپلوډ کړم. نو مثلا زما سره آی ډي کارت دی، که تاسو افغانستان کې انټرنیشنل پاسپورټ به انتخاب کړئ، صفحه عکس به واخلئ او هغې نه مخې ته راشئ. نو زه به ریزیډنسي پرمیټ انتخاب کړم. دلته مثلا راشو، زه به دغلته د ریزیډنسي پرمیټ نه عکس واخلم تر څو وشو کولی راحته مخې ته لاړ شو. دغلته یو عکس واخلم د دې څخه، ټیک فوټو، عمل معلومات به راشي. د دې څخه وروسته بیک اف اکاونټ، بیک اف آی ډي کارت، او دا به تاسې سبمیټ کړئ. نو کله چې تاسې دا سبمیټ کړئ، د هغه نه وروسته به تاسې دوهمه برخې ته راشئ. دې ته به صبر وکړئ تر څو دا اکاونټ سبمیټ شي. تاسو نه دوی ریزیډنسي ریزیډنسي اپروول درنه غواړي، چېرته چې اوسېږئ هغه باید اپروف کړئ چې تاسې لوکیشن دا ځای دی. نو د لپاره تاسو لکه څنګه چې ویډیو پیل کې ویلي چې ضرورت لرئ بینک سټیټمنټ ته، یوټیلیټي بل ته، ریزیډنسي سرټیفیکیټ ته، او هر څه چې تاسې ادرس په هغې کې مشخص وي، که برق بل وي، ګاز بل وي، انټرنیټ بل وي. که تاسې نه لرئ، بلخصوص هغه ملګري چې افغانستان کې دي او دغه لاسرسی نه لري، نو تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. موږ به سره دا مرسته وکړو تر څو جوړ کړو، ځکه موږ اکثره ملګرو ته یوټیلیټي بل جوړوو او هغه اکثره اپروف کېږي او تاسو کولی شئ ګټه ترېنه واخلئ. نو دلته موږ نه وایي چې تاسو باید خپل ډاکومنټ سبمیټ کړئ. نو زه به خپل ډاکومنټ سبمیټ کړم دې ته. بیک سټیټمنټ به خپل انتخاب کړو، سبمیټ کوو، ځکه موږ سره یو صفحه کې دی او همدغه سبمیټ کوو. خلاص کله چې موږ دا وکړو نو زموږ کار خلاص شو. 4 ساعتو منځ کې به موږ تاسې اپروول ایمیل د لارې لاسته راوړو او دلته هم کولی شو وګورو تر څو مخې ته لاړ شو. نو که تاسې ډاکومنټ مثلا نارمل راحته وي، کوم شک و شبهه پکې نه وي، نو زر اپروف کړي او تاسې کولی شئ زر ګټه ترېنه واخلئ. دا زموږ او تاسو سره د اکاونټ جوړول دي. راتلونکي ویډیو کې په دې غږیږو چې اکاونټ ته ډیپازټ څنګه وکړو او نور موضوعات په عملي ډول په دې بازار کې ټول ویډیوګانو باندې خبرې اترې کوو، څنګه ټریډ اوپن کوو، څنګه مثلا پیسې ویډرا کوو. په دې ټولو موضوعاتو باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې غږیږو. او دا همدې دپاره تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل ته سره فالو کړئ، زموږ د ټلیګرام ګروپ در سره جوین کړئ تر څو راحته وشئ کولی ګټه ترې واخلئ.